Assalamu alaikum and welcome to MK English Institute. نن به موږ په دې ویډیو کې د انګلیش بنیادي ټکي په پښتو کې زده کوو چې کوم دي د انګلیش زده کوونکي لپاره ډېر زیات مهم او ضروري دي. ویډیو را سره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو سټارټ کوو. was د was مطلب دی وم یا وو. For example, I was a student. I was a student. زه یو طالب علم وم. Were د were مطلب دی وو. They were a students. They were a students. هغوی طالب علمان وو. Was were کې صرف دا فرق دی چې were چې کوم دی دا د جمع دپاره استعمالیږي. was چې کوم دی دغه د یو څیز دپاره استعمالیږي. am د am مطلب دی یم. For example, I am a teacher. I am a teacher. زه یو استاد یم. is مطلب دی دی. For example, he is a boy. He is a boy. هغه یو هلک دی. are د are مطلب دی دی. For example, they are brothers. They are brothers. هغوی وروڼه دي. is او are کې هم دغه قسم فرق دی لکه کوم چې was were کې و. په یاد ولرئ دوستانو was were په past tense کې استعمالیږي. is are چې کوم دي دا په present tense کې استعمالیږي. is چې کوم دی دغه د یو دپاره استعمالیږي سینګولر دپاره او are چې کوم دی دا په یو نه د زیات دپاره استعمالیږي یعنی پلورل دپاره. I معنا ده زه. For example, I am a student. I am a student. زه یو طالب علم یم. زموږ سره بل word دی we معنا ده پښتو کې مونږ. For example, we are students. We are students. مونږ طالب علمان یو. یا we are player. مونږ کلاړیان یو. you د یو مطلب دی ته. For example, you can go. You can go. ته تلی شي یعنی اجازت دی درته ته تلی شي. او زموږ سره بل word دی دی مطلب دی هغوی. For example, they did it. They did it. دا هغوی کړي. he د he معنا ده پښتو کې هغه. He is Asif. He is Asif. هغه آصف دی. یا he is Ali یا he is حسن. هغه حسن دی. بل word دی she هم مطلب دی هغه. For example, she is Nadia. She is Nadia. هغه نادیه ده. he she کې صرف دا فرق دی چې he کوم دی دا د نر دپاره استعمالیږي او she چې کوم دی دا د ښځو دپاره استعمالیږي یعنی فیمیل دپاره. اوس زموږ سره بل word دی it مطلب دی دا. For example, it is my bag. It is my bag. دا زما بیگ دی. his مطلب دی هغه. For example, his name is Asif. His name is Asif. د هغه نوم آصف دی. بل word دی their. د their مطلب دی هغوی. For example, their house is beautiful. Their house is beautiful. د هغوی کور ښکلی دی. your مطلب دی ستاسو. For example, what is your name? What is your name? ستاسو نوم څه دی؟ زموږ سره بل word دی them مطلب دی پښتو کې معنا ده هغوی. For example, I know them. I know them. زه هغوی پیژنم. his مطلب دی دی. For example, he has a beautiful house. He has a beautiful house. د هغوی یو ښکلی کور دی. have د have مطلب دی دی.
They have a beautiful house. They have a beautiful house. دا هوی یو ښکلی کور دی. په his او په have کې صرف دا فرق دی چې his د یو دپاره استعمالیږي او have چې کوم دی دا د زیاتو دپاره استعمالیږي. زموږ سره بل ورډ دی head. د head مطلب دی و. For example, they had a beautiful house. They had a beautiful house. دا هوی یو ښکلی کور و. Will. د will مطلب دی با. For example, I will come. I will come. زه به راځم. بل ورډ دی زموږ سره may. may مطلب دی کیدای شي. For example, it may rain today. It may rain today. نن کیدای شي باران شي. must. د must مطلب دی ضروري. For example, you must come here. You must come here. تاله دلته ضرور راتلل پکار دي. زموږ سره بل ورډ دی can. د can مطلب دی کولی شي. For example, I can swim. زه لامبلی شم. یا for example, I can run. زه منډه وهلی شم. could. could مطلب دی کولی شو. For example, I could drive a car. I could drive a car. ما ګاډی چلولی شو. یعنی چې زه ځوان وم. په can could کې صرف او صرف دا فرق دی چې can کوم دی دا په موجوده وخت کې چې کوم قابلیت تکې وي هغو دپاره استعمالیږي او could چې کوم دی هغه چې په تا باندې کوم وخت تېر شوی وي په هغه وخت کې چې تا سره په تا کې کوم قابلیت و هغو دپاره استعمالیږي. یعنی اوس ته بوډا یې ته موټر نشې چلوی هغو دپاره ته could استعمالوی شو. مخکې دې چلوی شو اوس یې نشې چلوی بیا ته په دغه حالاتو کې could استعمالولی شې. سره بل ورډ دی should. should مطلب دی پکار دی. For example, you should buy this house. You should buy this house. تاله دا کور اخیستل پکار دی. this. this مطلب دی دا. For example, this is my bag. This is my bag. دا زما بیگ دی. that. that مطلب دی هغه. that is my pen. that is my pen. هغه زما قلم دی. these. these چې کوم دی دا د جمع دپاره استعمالیږي. For example, these are my books. These are my books. دا زما کتابونه دي. زموږ سره بل ورډ دی those. those مطلب دی هغه. For example, those are my books. Those are my books. هغه زما کتابونه دي. do. do مطلب دی پښتو کې معنا دا دی کول. Why did you do this? Why did you do this? ته دا ولې کوې. say. say مطلب دی پښتو کې معنا ده ویل. For example, what did the doctor say? What did the doctor say? ډاکټر څه ویل. get. get مطلب دی ترلاسه کول. He got a new job. He got a new job. هغه نوی نوکري ترلاسه کړي. go. go مطلب دی تلل. For example, where should we go? Where should we go? مونږ له چېرته تلل پکار دي. know. know مطلب دی پیژندل. I know his name. I know his name. زه د هغه نوم پیژنم. زموږ سره نننۍ ویډیو دوستانو زما امید دی چې لږ څه به مو ترې زده کړي وي او کوشش وکړئ چې ډېر څه ترې زده کړئ. یعنې دا کوم ورډ دي دا چې تاسو ټول زده کړئ ځکه چې دا ورډ چې کوم دي دا د انګلیش بنیادي ورډز دي. که دا ورډ تاسو زده کړئ ستاسو انګلیش به ډېره زیاته ورسره امپروف شي. یعنې انګلیش به مو ورسره ښه شي. ماته راکړئ اجازت. دعاګانو کې مې یاد ساتئ. الله حافظ.